السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښایم چې البتراج څه شی دی امازون کې او څه لپاره کاریږي او د البتراج فایدې څه دي او موږ څنګه ترې استفاده کولی شو او آیا البتراج زموږ لپاره امازون کې مرسته کولی شي یا نشي کولی. لومړی دا چې البتراج څه دی دې په اړه باندې خبرې کوو. البتراج چې دی هغه دې ته ویل کېږي چې کله موږ یو څه اخلو امازون کې موږ ویلي وو چې موږ به څه اخلو، یو څه چې اخلو برند نه به یې اخلو او اپروول لیټر به موږ ته هغه راکوي یا به هم انوایس راکوي یا هم نور چین نه څه راغوښتلی شو. دا چې ته برند سره په اړیکه کې کېږي یا بل څه دی یا د چین نه راغواړي دا وخت هم نیسي او مشکل هم اوسېږي، د ماتېدلو او د همداسې ټکس او نور مشکلات هم اوسېږي. نو البتراج چې دی دې ته ویل کېږي چې یو څه دی ته په هغه کې غواړې میټو وکړي. دا چې یو پروډکټ دی غواړم زه په هغې کې میټو وکړم نو اپروول لیټر ته ضرورت نشته، زه البتراج کوم. البتراج دا چې یعنې کوم څه چې دلته امازون کې خرڅېږي، امازون کې قیمت په $10 باندې دی یا $12 باندې دی، اما سټور کې د دغه څه قیمت په $15 باندې دی یا هم $6 باندې دی. یعنې زه دغه څه چې دی زه اخلم د سټور نه اخلم په امازون کې خرڅوم، دې ته البتراج ویل کېږي. یعنې د سټور نه په ارزانه باندې اخلم په امازون کې په قیمته باندې خرڅوم، دې ته البتراج ویل کېږي. دا چې البتراج څنګه کېږي، تاسې به کوم کس چې تاسې یعنې یوکې کې وي، دوبۍ کې وي یا هم بل ځای کې وي، نو تاسې به اول هغه ته سره خبرې وکړئ یا به تاسې چې خپله هغلته یې نو هغوی ته به ووایئ چې تاسې لاړ شئ سټور کې ماته د دې پروډکټ یو پي سي ګانې راولېږئ. نو ماته هم ډېر کسانو یو پي سي پروډکټ راته لیږلي دي، یو پي سي ګانې لیږلي دي. دغه هغه پروډکټ دی چې ماته دوی له سټور لکه مغلته یو کې سټور څخه یې لیږلي چې د دوی یو پي سي کوډ باید تاسو ته ولېږي. دا یو پي سي دې ته یو پي سي یا هم بارکوډ هم ویلی شي. نو تاسو ته به دا کوډ راولېږي، تاسې به راشئ د دې قیمت به هم باید تاسو ته ووایي. د دې قیمت یې ماته ویلی و چې د دې قیمت په سټور کې په $6 باندې دی. نو زه راځم د دې یو پي سي مې کاپي کړې ده، راځم دلته اډ پروډکټ کې کلیک کوم، سرچ کې دا یو پي سي اخلم، دلته یې پیسټ کوم، سرچ کوم دې باندې. نو تاسو دلته وګورئ د دې قیمت چې دی نیو یوزد فرام، دلته چې دی نوی چې دی په $11 باندې 11 پاونډه یعنې $15 تقریبا کېږي. وګوره د دې قیمت چې موږ ته کوم کس له سټور څخه لیږلی و، سټور کې د دې قیمت په $6 باندې و، اما په امازون کې په $15 باندې خرڅېږي. نو البتراج دې ته ویل کېږي چې په سټور کې موږ دا څه په $6 پیدا کوو، امازون کې په 12 خرڅوو یا 15 خرڅوو. نو دې لپاره موږ څنګه کېږي، موږ ته به زیاته پیسې پاتې کېږي، یعنې په هر پروډکټ کې تقریبا موږ ته 4 یا هم 15 پاونډه پاتې کېږي یا هم له دې نه زیات. نو د دې لپاره بیا وروسته کله چې دا تاسې وکتو مقایسه مو وکړو، ما دا هر څه د دې کتلي دا چې دی یعنې ښه پروډکټ دی زموږ لپاره، یعنې امازون هم پکې آوټ آف سټاک دی، بیس سیلرینګ هم ښه دی، د هر لحاظه ښه دی. نو دا وګوره قیمتونه یې هم سټور کې ارزانه موږ ته میلاویږي، په ارزانه باندې اخلو، په امازون کې قیمته خرڅوو. نو دې ته ویلی شي البتراج چې موږ په دې رقم باندې کولی شو ډېر ګټه موږ ته پاتې شي. یعنې ځکه دا اوس 20 یا هم 30 یعنې دا واخلم نو په هر یو کې ماته 15 پاونډه یا هم 6 پاونډه پاتې کېږي. نو زه دا څنګه کوم، په خپل میټو کوم. نو دا وروسته خبرې دي چې میټو څنګه کولی شو، کنډیشن څنګه ورباندې لګوو. نو یعنې دا خبره دا ویل چې البتراج څه ته وایي. البتراج دې ته ویل کېږي چې په امازون په سټور کې یو څه په ارزانه باندې پیدا کولی شي، اما په هغه کې څنګه کوو، په امازون کې قیمته خرڅوو. نو دا به موږ څنګه کوو، وروسته په دې باندې موږ میټو کوو او دا د امازون ویرهاوس ته لیږو. مننه.